دغه شانتې د بچو تربیت به په دې کې کې چې د حرامو نه به ساتي، د عباداتو تربیت به ورته ورکړي، د عقیدې درس به ورته ورکړي، د حرامو نه به هم ساتي. داسې نه چې ستا بچی په وخت د ماشومتوب کې په حرامو سره عادت شي، د ده وجود د حرامو نه ډک شي، د ده وجود دا د حرامو د وجې نه لوی شي. بیا وروسته ته چغې وایې چې زما د بچي نه غل او ډاکو ووته، بیا وروسته خلکو ته وایه چې بچی مې غلاګانې کوي، د خلکو په کورونو وراوړي، د خلکو له موبایلونو اخلي، لارو کې ولاړې لارې شو کوي. په وخت د ماشومتوب کې د ده تربیت صحیح وکړه، د ده نه به غل نه جوړېږي. دا غل داسې نه چې د مور د خېټې نه غل پیدا شوی، دا داسې په غلطو مجالسو کې ناست دي، دغه شانتې صحبت یې د غلطو خلکو سره شوی، د مور او پلار د تربیت کمی نو ځکه د ده نه غل جوړ شوی. نو یا مور او پلاره تا ته وایم په وخت د ماشومتوب کې د خپل ماشوم د خپل بچي تربیت په دې باندې وکړه چې دا د حرامو نه محفوظ وساته، د حرامو نه د ده نفرت پیدا کړه. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی حسن رضی الله تعالی عنه یو ورځې کجوره راواخیستله او د صدقې د کجورو نه کجوره راواخیستله. په دغه وخت کې دا ماشوم و، د دا کجوره خولې ته واچوله، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې پته ولګېدله چې د صدقې کجورې خو په موږ باندې حرامې دي، او دې زمان مسیح حسن رضی الله تعالی عنه خولې ته دا کجوره واړتوله، نو ورته ویې فرمایل کخ کخ ای حسنه واړتوه واړتوه بېرته د خولې نه راوباسه، اما تعلم آیا تا ته پته نشته انا لا ناکلو الصدقه چې په موږ باندې خو صدقه حرامه ده، موږ صدقه نه خورو، د صدقې کجوره نه خورو، د خولې نه یې راوباسه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تربیت ځکه خو صحابه کرامو ته د صحابیت درجه الله رب العالمین ته د رضا اعلان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په نومونو فرمایلی دي چې فلانکې فی الجنه فلانکې فی الجنه. دا په دې وجه باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی تربیت کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو تربیت کړی، ځکه صحابه چې یو تاریخي رقم کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حسن رضی الله تعالی عنہ د خولې نه کجوره راویستله، وایې ورته د دې دپاره چې زما د دې کشر او د دې نوسي خولې ته حرام لاړ نه شي. نو د دې د وجې نه که چېرته زما او ستا نه زیات څوک په دې امت باندې مشفق انسان سړی ګوري، که د ما نه او ستا نه زیات د مور او پلار نه زیات په ټولو کې رحم کوونکی انسان په دې امت باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ما سوا بل څوک نشته. که چېرته دا جایز وی چې ستا ماشوم حرام خوري او جایز وی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د حسن رضی الله تعالی عنه د خولې نه دغه خوړلې شوې او په خولې کې داخله شوې کجوره به یې ترې نه راایستلې. نن زمونږ او ستاسو ماشومان که بازار ته لاړ شي د مور او پلار سره او د یو دوکاندار نه په غلا باندې څه شی راواخلي، نو زما او ستا د مور او پلار کیفیت څه چې بچي هغه خو یې نه لیدلې، دا دې څنګه کار وکړه. بیا دا پلار په هر مجلس کې د زوی تذکیره کوي، یاره دا ډېر وړاندې پرون بازار ته تللی و د یو دوکاندار نه پلانکې شی راپټ کړی، بیا دې خوله چینګه نیولې چې زوی دې غټ شي، زوی نه مې غل او ډاکو ووته. زما زوی زما خبره نه مني. تا په وخت د ماشومتوب کې د هغه دا تربیت کړی دی، دا خو ماشوم نه پوهېدل، ده ته د حلال او د حرامو څه تمیز معلوم چې ده د دوکان نه شي راواخیستل، ته ولې غوسه نه شوې، ته ولې ورته په قار نه شوې، د هغه د لاس نه دې بېرته ولې وانرتو. که چېرته تا د خپل زوی نه په وخت د ماشومتوب کې د حرامو شیز هغه دې ترې لرې کړه چې بچیه دا مه خوره، دا خو حرام دي بغیر د اجازته، د چا شی مه خوره. که دا غټ شي دا به هېڅکله د دې جرأت ونه کړي چې د چا مال بغیر د اجازته وخوري.